بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التم صنف كتاب الدرس العاشر المعلم. څومه صفحه ده؟ 22 که 23 43 نمبر صفحه ده او درس عنوان دی المعلم. راځو دا درس لولو. المعلم مثل ابينا يعني والدنا. معلم چې دی زموږ د پلار په شان دی. والدنا ورسره لیکلی هو يربينا. وګورئ دې دواړو باریکیو ته باید متوجه شئ. والد د ولد نه اخیستل شوی، یعنی ولادت نه اخیستل شوی. هر څوک چې والد وي مطلب هغه چا نه چې پیدا شوی. معلم والد نشي کېدلی، ابو کېدی شي. نو ځکه دلته د قوس کې دې لپاره کړی چې خلک پوه شي. الاب پلار دی، هر یو معلم هم پلار دی، خسر هم پلار دی، هر عموما نیکه هم پلار کې حسابېږي ځکه پلرونه دي که نه. خو والد صرف هغه څوک دی چې په بیولوژیکي بڼه ستا پلار وي، یعنی د چا نه چې پیدا شوی د چا د صلب نه. المعلم مثل ابینا. معلم زموږ د پلار په څیر دی. هو یربینا. هغه موږ ته تربیه راکوي. ويعلمنا او موږ ته راښیي العلم ښوونه والادب او ادب. وبجهده او د هغه په هڅو سره يسهل اسانیږي كل العلوم ټول زده کړې، ټول علوم، ټول علمونه، ټول پوهې علینا موږ ته. علینا اصلا معنی ده پر موږ، خو دلته مطلب موږ ته ټول علوم یا پوهې اسانیږي. للمعلم معلم لپاره ده یا د معلم مکانات عالیه لوړ ځای دی فی المجتمع په ټولنه کې. حیث قال الشاعر لکه څنګه چې شاعر ویلي قم للمعلم وفه التبجیل. یعنی معلم لپاره پاڅېږه او د هغه د لوړ مقام حق ادا کا. کاد المعلم ان یکون رسولا. معلم ډېر لږ داسې پاتې و چې رسول شي، یعنی رسول دی. کاده یعنی و نږدې و، ځکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما بعثت معلما. هغه پیغمبر و رسول وی زه معلم ښوونکی رالیږل شوی یم. عموما عربي کې رسول پیغام رسونکی ته وایي، او معلم چې دی هغه د علم او پوهې پیغام چې ترلاسه کړی بل ته رسوي. یعنی هغه اتار چې کوم د علم او پوهې دی هغه نه قطع کوي، همداسې وصلت ورکوي. کل واحد منا. هر یو له موږ څخه یحترم المعلم، د معلم احترام کوي. فهو یساعدنا. نو هغه موږ سره مرسته کوي. لنفهم چې پوه شو دروسنا زموږ په درسونو. وننجح او کامیاب شو فی امتحاناتنا په خپلو امتحانونو کې. وهذا سر او دا راز دی محبتنا زموږ د محبت مینې للمعلم معلم سره، والمدرسة ښوونځي سره، والدروس او درسونو سره. فی حصة الریاضة د سپورت په ساعت کې البدنیه. الریاضه البدنیه سپورت ته وایي. یأخذنا المعلم. موږ معلم اخلي الى الملعب او بیایي مو چیرته؟ میدان ته. لعبه لوبې ته وایي. الملعب د لوبو ځای، مکان اللعب دلته لیکلی یعنی میدان. فهناك نو هلته نلعب لوبې کوو كرة الطائره. كرة الطائره ولیبال ته وایي. الطائره طیارې ته م وایي، هوا ته م وایي هغه چې الوزي، او کره بال. نو كرة الطائره ولیبال. ثم او فوټبال ته كرة القدم وایي. ثم نرجع او بیا واپس راځو الى الفصل صنف ته. ولا نضيع وقتنا او خپل وخت نه ضایع کوو. لأن الوقت ځکه چې وقت ثمین یعنی قیمته دی. غال یعنی قیمته، دواړه مترادف الفاظ. اطال الله الله تعالی دی اوږد کړي عمر معلمینا زموږ د معلمینو عمر جميعا د ټولو. معاني الكلمات لولو. يربينا يهذبنا يعني موږ ته تربیه راکوي. بجهده بسعيه يعني دغه په هڅو.
نضيع نتلف نفقد يعني تلف كو أو زاي كو. الملعب مكان اللعب دلوبو زاي يعني ميدان. أطال اوقد كر. عاش طويلا زاد عمره. كاد قرب نجديش. وفيه أعطيه الاحترام الكامل يعني محترم وقنا بورا احترام وقنا. التبجيل الاحترام. التدريبات ترازو تمرين. التدريب الأول أجب عن الأسئلة الآتية. دلاندي سؤالون الجواب راوړي. هل المعلم مثل الأب؟ أي معلم د پلار پشان دی؟ نعم المعلم مثل الأب. ماذا نتعلم من المعلم؟ د معلم نتزده کو. نتعلم من المعلم هم دا اوس می ویلي خو مانم هیر شو تاسې نه به م همداسې هیریږي. نتعلم اوس د معلم نه مونږ درسونه زده کوو نور خو څه نه زده کوو خو دلته به ګورو چې څه وایي. نتعلم من المعلم دروسنا وننجح في امتحاناتنا. دا د امتحاناتو هغه سره زه ډېر مخالف یم چې موږ د معلم نه زده کړه دې دپاره کوو چې کامیاب شو امتحان کې. امتحان هیڅ مهم نه دی. اصلي هدف درس زده کول دي. کیدای شي بعضې خلک درسونه زده کړي خو امتحان کې خری نشي. نو مطلب دا نه دی چې څوک چې امتحان کې ښه نه و هغه به عملا هم ښه نه وي. په هر صورت بل سوال ته انتقالیږو. فی ماذا یساعدنا المعلم؟ موږ سره په څه کې مرسته کوي؟ یساعدنا لنفهم دروسنا وننجح في الامتحانات او في الاختبارات. امتحانونو ته اختبار هم وایي نو باید ستاسې ذهن کې وي. أين يأخذنا المعلم في حصة الرياضة؟ د سپورت په صنف ساعت کې موږ معلم چیرته بیایي؟ الى الملعب میدان ته. ماذا نعمل في الملعب؟ لوب میدان کې څه کوو یا میدان کې څه کوو؟ نلعب كرة طائرة وليبال لوبه کوو. التدريب الثاني ضع علامة صحيح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. د صحیح جملې مخې ته ټک مارک یا صحیح نښه کېږدئ او د غلطې جملې مخې ته غلطه نښه کېږدئ. معلمي مثل والدي. زما معلم زما د پلار په شان دی. لأنه يغضب علي ځکه چې هغه په ما په غوسه کېږي. غلط. معلمي يعلمني أنواعا من العلم. زما ښوونکی یا معلم ماته مختلف قسمونه د علم راښیي. صحیح دی. لا يساعدني معلمي. معلم ما سره مرسته نه کوي لأنجح في دروسي چې په خپلو درسونو کې کامیاب شم. غلط دی ځکه معلم مرسته کوي. لا نضيع أوقاتنا لأن الوقت غال. منګه وخت نه ضایع کوو ځکه چې وخت قیمته دی. بالکل صحیح دی. التدريب الثالث هات مرادف الكلمات الآتية. د لاندې کلمو مترادف معنا راوړئ. زه به وګورم که کومې ورته یاد را به وایم که نه تاسې به پیدا کړئ کیدای شي درس کې وي. انواعا اقساما. المعلم المرشد هم ورته ویلی شي. الاستاذ هم ورته ویلی شي سره د دې چې معناو کې فرق وي. ثمين غالب. نرجع نعود. يسعى يجتهد. یا همداسې بل څه لفظ هم ورته را پیدا کولی شي. والله اعلم. التدريب الرابع څلورم تمرين استخرج من النص جمع الكلمات الآتية. د لاندې تاسو چې پاس نص لوستلی دی متن هم لوستلی. نص متن ته وایي. د لاندې الفاظو جمع پکې پیدا کړئ. زه جمع کوم تاسې بیا هلته پیدا کړئ. نوع انواع. علم علوم. کتاب کتب. درس دروس. امتحان امتحانات. التدريب الخامس بنزم تمرين دي. اقرأ الجمل الآتية ولاحظ الكلمات التي تحتها خط المفعول به نا المتكلم. دا لاندې جملې ولولئ او لاندې چې کوم لفظ لاندې خط دی هغې ته متوجه شي یعنې مفعول وي دا نا پکې وګورئ. نا مفعول دی پکې. نو په دې اساس دا نا مطلب مونږ چې په آخر کې راشي. المعلم يربينا يعني مونږ ته تربیه راکوي معلم. المعلم يساعدنا. معلم مونږ سره همرسته کوي. کدا يساعدك تا سره مرسته کوي. يساعده هغه سره مرسته کوي. نو دا ما یو ورځ په درس کې ویلیو. المعلم يعلمنا. معلم مونږ ته ښوونه کوي.
التدريب السادس شپږم تمرين اقرأ المثال ثم أكمل الباقي مثله. لاندې مثال ولولئ او بیا ورپسې باقي هم هماغسې مکمل کړئ. يدرس المعلم يدرسنا. معلم موږ ته ښوونه کوي. يدرس درس وایي. يهذب المعلم يهذبنا. يفهم يفهم پوهیږي. يفهم چې بل پوهوي. المعلم يفهمنا. يحدث يحدث خبري کوي. المعلم يحدثنا موږ سره خبري کوي یا موږ ته خبري کوي. يكلم خبري کوي. المعلم يكلمنا معلم موږ سره خبري کوي. شپږ څلوېښت اقرأ الجمل التالية الجمل الدعائية. دا جملې ولولئ دعایي جمله دي. اطال الله عمر معلمین. الله تعالی دې زموږ د معلمینو عمر اوږد کړي. بارک الله فیک. الله تعالی دې تا کې برکت واچوي. حفظك الله. الله تعالی دې ستا حفاظت وکړي. اعظم الله اجرك. الله تعالی دې ستا اجر زیات کړي. دا عموما د چا څوک وفات شوی دا ورته وایو. ادام الله بقاءك. الله تعالی دې تا همداسې تل وساتي. حول كما في المثال. موږ ماضي هغه فعل دی چې پخوا تیر شوی وي. مضارع هغه فعل دی چې دې نه وروسته واقع کیږي. رجعنا نرجع. ګورئ په ما مخکې تاسو ته ویلي نه پوهېږم ستاسې ذهن کې به وي که نه. د مضارع جوړولو لپاره چې دی مونږ دغه څو حروف لرو. غټم کم شي تاسو ته معلوم شي. الف تا یا نون. اتینا. دا څلور حرفونه چې د هر مضارع په سر کې راځي د هر فعل په سر کې راځي هغه به مضارع فعل وي. الف د چا لپاره راځي؟ زما لپاره متکلم لپاره راځي. تا د چا لپاره راځي؟ د مخاطب لپاره. او بل چا لپاره راځي؟ مؤنث غائب. یا د چا لپاره راځي؟ غائب مذکر. نون د چا لپاره راځي؟ متکلم جمع. اوس الف د متکلم. اذهب ززم. اشرب زسکم. اکلو زخورم. نو الف چې هر فعل په سر کې راغی مضارع به وي ماضي به نه وي او د ځان لپاره ما لپاره. تا د مخاطب مؤنث غایب. تتکلم ته خبرې کوي. هي تتکلم هغه جنۍ خبرې کوي. یا غایب مذکر لپاره دی. یتکلم هغه خبرې کوي. یذهب هغه ځي. یأکل هغه خوري. نه مونږ لپاره دی. نذهب مونږ ځو. نأکل مونږ خورو. نشرب مونږ څکو. نو لعبنا یلعب تلعب نلعب العب هر یو فعل ویلی شي. نجحنا موږ کامیاب شو. ینجح هغه کامیابیږي. ننجح موږ کامیابیږو. انجح زه کامیابیږم. درسنا یدرس زه کامیاب هغه کامیابیږي او هغه درس وایي وبخئ. ندرس موږ درس وایو. تدرس ته درس وایي. کتبنا موږ لیکلی دی. یکتب هغه لیکي. تکتب ته لیکي. دا ټول فعل مضارع دي. التدريب التاسع نهم تمرين تورزو چې نهم تمرين کې څه دي؟ اقرأ الجمل الآتية ولاحظ القوسين. قوسين ملاحظه کوي. عموما قوسين دې لپاره وي چې د همغې لفظ یو مترادف لفظ دې لپاره واضحه پکې راولي تر څو خلکو ته واضحه شي. المعلم مثل أبينا أي والدنا يعني والدنا. يأخذنا إلى الملعب. دا په قوسینو کې یعنی د ملعب معنا لیکلې ده چې د لوبو ځای یعنی میدان. الوقت ثمین غال هم قیمت ته دی وی او ثمین هم قیمت ته. نو قوسینو کې ځکه لیکلی دی چې قیمت وي. انشاءالله دې کې څه خبره نشته. التدريب العاشر لسم تمرین دی لغوي د لغاتو ذخیره ده. الاستاذ پیژنې نو استاد څه ته وایي. الاختبارات ما مخکې مې ویلي چې د امتحانات او اختبارات یو شی دی. الفنون د فن جمع ده او فن پښتو کې هم پوهېږئ آرټ ورته وایو انګلیش کې. التربیه پښتو کې هم تربیه ده. الاداره پښتو کې هم اداره ده. المربي تربیه ورکوونکی. الفصول صنفونه
فناء المدرسه د ښوونځي انګړ، غرفة المدرسین د استادانو خونه یا د استادانو کوټه، المعمل د کار ځای. الواجب المنزلي ته ځو کورنۍ دندې ته. رتب الكلمات الآتية لتكون جملا مفيدة. المعلم مثل والدنا لأنه يربينا. والدنا ندخه مثل والدنا. سهلت علينا العلوم بجهده. د هغه په کومک، د هغه په هڅو حسانه شول علوم یا زده کړې یا ښوونې. كرة الطائرة. هناك نلعب كرة الطائرة. هلته موږ د والیبال لوبه کوو. لأنه الوقت ثمين. وقت قیمته دی. لأنه غلط شومه. لا نضيع الوقت. وقت نه ضایع کوو. لأنه ثمين ځکه چې هغه قیمته دی. نو فکر کوم چې لسم درس خلاص شو. د المعلم بل درس دی المهن، دا به بله ورځ ولولو. د نن لپاره هم دومره درس بس و. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.